بسم الله ته پیروي سلومینه مې ومنې د وزیرستان غږ خوږی لیدونکي او کتونکي زه د دوست ملګری امین وزیر دا وخت د شمالي وزیرستان په زړه پورې علاقې رزمک نه د توسې سره مخامخ شوی یم. خوږی لیدونکي او کتونکي رزمک ته په زیاته دد سره سیلګري روغلي دي چې د مختلفې شعبې سره تړلي دي، شاعرون او د مختلفې هنري سره تړلي خلک روغلي دي. نو په دا شیو لنګی ماما دی چې د میش د وزیرستان منلی شاعر دی چې په سوشل میډیا باندې ډېر فالوورز دي او ډېر کتونکي دي او خاص کار میسوپر چې کوم دي دا یې ډېر په زیاتو او په شوق او په مینه سره کسي. لنګی ماما امیش د مننه او شکریا ده کوي چې وخت یې وایسته. که په ټول نه مخکې درته وایي چې رزمک څرنګه علاقه دو چې دا اخل ته دا میسج ورکړي چې رزمک نه دي روغلي او رزمک ته روشي او څرنګه علاقه دو. د ټولو نه اول خو تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اختر مبارک دې ته وایم ټول ملګري ته وایستم. رزمک خو ډېره خوندوره علاقه ده، قیمتي ځای دی، لکه قیمتي خلک دی، خوشګوار موسم لري. په ستر عید کې په کم عید کې یا په ستر عید کې خو یا هم خلک زیات وي. لکه دا ده چې د حکومت بینادي ورته توجه نشته. که د حکومت ورته توجه شوه یو رزمک یو په دوه نره هم پرمختګ وکړو. پوه شوې که نه؟ ډېر قیمتي خلک دي چې دله لکه کوم خلک چې وکړي د مینې اظهار یې وکړي یا محبت وکړي یا د دوی جمع جلګې وکړي. ماشاءالله ډېره امن پسند خلک دی، ښکلی خلک یې دی. بیا زه ټول خلک ته دا پیغام ورکوم، دا ورته وایم چې څه وخته ژوند دی ریغ یې تېر کړئ، ښکلی یې تېر کړئ، د یوه بل په منځ کې نفرت شي مات مه کوئ سته، لکه په مینه محبت یې تېر کړئ سته. زه اوس پوښتنه تو شخصیت سره تړلي تو نه وکم. بالکل اول که درته وایي چې اوده دې کړی دی. بالکل اوده مې شته. څرنګه تکړه یې بیرون یې که داسې؟ الحمدلله داره تکړه یې چې بله ته مې نه آتی. خو چې داس خو نه وي چې به د فکر شي ورکوي غوړې خو کېغه خو دا شیر کیشي د ویډیو. نه 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 بلکه بالکل مو دوه مدته هم یاسته ماشاءالله بچون هم لره اول د خدای دی بیا د مودي خو داس نه منه خبره ترې په شیدي که نه چې ته داس خړاګل دی چې لکه د کیر نه چې بیچینر وتلی دی. خوږی لیدونکي او کتونکي د هغه نه معلومیږي ډېر مزاحیه سړی دی، خو چې داسې نه وي چې سره پرې خراب کړي. درته وایي چې په دغه نه بل قسم سندرې ویلې کېږي چې پولې په جمپې وایه یا نورې قسم دا نمونه شاعري توس کیسه که توس داسې نمونه شاعري نه کیسه موضوع ته راغلی قیمتي موضوع ته راغلی و دا شاعرون ته زموږ دا اپیل دی چې تېر ساري وره خدای ته وکسئ قرآن ته وکسئ یو خو ویډ کې مکمل د چارې د لیارې نه در چې نغت وکړل هغې دون وکړل دا د یوه بل په دا جمپینه یا په کاړې یا په اسمون ډزول یا په مځکه ډزول د دغه نه د قومیت شاعري وکړه، د تاریخ شاعري وکړه، د وزیرستان شاعري وکړه، بل داس قیمتي شاعري وکړه. هیڅ دولته یو ترس دی دغه یوه ترس نه کورته چې پرور څه سر مې خوښېږي پړته چې څه سر مې ونه خوښېږي یوه کاړه د یو جام دی بل ته ښایستي نشته. د شاعرونو ته مو دا اپیل دی چې بالکل شاعري استعمالوئ، په ښکلي انداز یې استعمالوئ، ریغه یې استعمالوئ سته ځکه چې د توس د لوس څخه ولس ته لکه ډېر مینه در سره د محبت در سره دی بیا د خاص سندرو غږوي دغه نه د وړې وړې کې زغن خروپېږي دی خو هسې خروب دی. او ته څومره وخت چې دا شاعري کوې؟ مخ الحمدلله شاعري کړې نه ده خو مزاحیه جامې کوم. او مزاحیه ده خوشحالي لیدونکي او کتونکي ته چې داسې شی وایي چې دې لږ وخوندي خوښ شي ورته. دا خو موږ ډېر ورته ویلي دي بار مې ورته ویلي دي لکه په اندازه به ورته وایي خو هېڅ داسې نه منه خبره اترې پکې دي چې د مزاحیه د جامې د جلګې هغه یو خپل ماحول لري لکه پارځي کې چې وکړي بیا داسې نه منه شخصیت جامع جلګه سور هم نه نسي. پوه شوې؟ توس د لغتي نه ډېر کیسه د لغات څومره ګرون شی دی؟ دا لغات خو لاش ټکي دي غونډ نره خو لغات شته نه یو ته مخته کوي بل ته زړده کوي لاش ټکي دي غونډ د لغات. دا رزمک چې کوم د اختر د خلک روغلي دي دغه ملګري ویلوړ دي دغه په حواله سره داسې ته لغات کړلی شي چې داسې څه ټکي وي ډېر ښکلی ورته کړی شم. بیا خو ځان چې باډې تر چې ګوا په ورسه خو داسې نه منه سړی نه وي پکې چې مو تر مخته شي ځون سره خو نه شي. دا بل ملګری دی نه شي کړی؟ دا غرور شرمېږي خړاګی دی. خیر دا ځون سره وکړه داسې صفات یې وکړه. ځون سره خو عزت ځکه نشه کړی چې وول مستیانو در کړی دی صفات ولې وکړه ښه او هغه دو څنګه
بل ملګری یې چې هغه بل شاعر شته بل شاعر شته خو موږ د مسقطان پروګرام دی با جی ډي لینا که تاسو ته چیرې مکمل شوه بالکل ارتللی شئ ستا موږ خواږه سندرې دې ته کې لکه د وطن یا د انقلاب یا د تاریخ دا سندرو کې دا د کاړې د جامپي کیسو پکې بند وي او لنګۍ خو د ماشاءالله غوټه د ملوینو ورپسر د ملو خو نه یي لنګۍ نو دا یو تاریخ لګېږي ښه کښلیل دا شي لنګۍ بل جمعه صبح کې تو هم کښلیل دل شي دولته دا تنګ یو مشترون ته ډېر بد شیطون ارسي دی په دا نه پیږي پلتانی نه د انډیا مامون سنگیغ دی وینا جوړ دی پوسی خط وی کیږي پلتین وی بیا چې جمعه مې کړ دو کپڑا مې کړ دو خیر مسلمان لشکې یوسف کې توپ ترتیب صحیح وی جمعه په صحیح انداز لباس په صحیح انداز بودیشان په صحیح انداز ریپای ولا غوا وی خورا جمعه استعمال کا خداس نه لکه ایزا تو بودیشان شای شلای دی ماشاءالله داس د غبل شای یعنی موته هم وخت کړو وړي ماشاءالله ولدای واګوتا ورغه ځنتا در در ګرځي نه ایساس خوږه سندره دی ویلی وای په خوشا وز سره خو بلای شي یا خو به بل ملګری نه لري یاره بالکل سندره خو د تاویا یا خوږه سندره د تاویا بسم الله بکا بالکل جامپول از ځکانه یا چې په دامه د نره ډېر تشویش کړل اسم ته پاغه کیلور گاډوي نه خوشا خوږه سندره وای چې خپل خوښه عزت تشکاره شام بسم الله بسم الله ته ترې شا سندره دغه شان وچن پېښور نه کابل جان یادوا زه در تړنګ وزیرستان یادوا د هر خوانه پرې ظلمونه کېږي کوردا حاجي میرزا علي خان یادوا نو پېښور نه کابل جان یادوا زه در تړنګ وزیرستان یادوا د هر خوانه پرې ظلمونه کېږي کوردا حاجي میرزا علي خان یادوا مننه ژوندی اوسئ کاتین کې خپل یو دوه اشعار د لنګۍ محمد پر ډالې کوه چې اول خو مې بیخي در پسې خیال نه ولالیا اول خو مې بیخي در پسې خیال نه ولالیا زړګی مې ستا په مینه کې کانګال نه ولالیا زبردست چا ویل چې مینا څه ده نو ما ته ورته ور یاد کړې چا ویل چې مینا څه ده نو ما ته ورته ور یاد کړې زما سره د دې نښه مثال نه ولالیا نو تاسو دیره ته چې روغلی یې څه قدر ته وایي چې تاسو دلته خپل سیټینګ کړی دی او تمبین وکړې مور وړي دي سره ماشاءالله سیټینګ کړی دی تمبین ور وړي دي موټر سره شته بشتار سره شته لکه خپل د پښتون وکړ ایبو هر شهر سره وړي دي ملګری ډیر دي دولا یو راس نو ډیر دا یو د توي چې مو سره لورشه بل د توي چې مو سره ماتارشه لکه د پښتو په لحاظ دی ډیر ټینګ مشتوي خو ځکه نشي ور سره تلای چې مر سره به انداز ملګری ډیر وی لکه ملګری ته داس نه منه ولمانه ورواله چې دته بوج اړوي یا زیان وته اړوي لکه بوج کیږي پېښه لکه تو صحیح خبره وکړه د رزما کوله خلک چې کیم دي او زیات علما په لګي نو چې څوک خپل سیټینګ ورته وکړو دا بهتره خبره ده ځکه چې بیا په خلک باندې بوج نه وي قدر ته وایي چې ته څه کاروبار کوې زه خو په سعودیا کې او په سعودیا کې مې الحمدلله خپل خپارې دي لارۍ مې دي ډکسنینا مې دي دا ډیوټي کوي اسمه په الحال دا خو مالداري دی مالداري ورځي داسې خوښ پروګرامینګ کې خوښ نه هغه په مالدارو کیم خال چې مالدار دی هغه قرضه وړی دی بالکل چې ډېر مالدار وي بیا هغه قرضه وړی وي ټینشن ورسره وي خو الحمدلله د قبیلې په یو وړي بل ته مې لوس نه دي نیولي او مارا کار نه وجدې شي زړه خو مې خوړي چې میشتو څه ډېرې جامې وکړي خو بیا کا ژوند خوشحالي دین کې وکتین کې وزیرستان چې یوه ګڼاړخیزه علاقه دو چې کښلی شخصیت پکښې پیدا شوي دي او نن سبا ژوند شکو بیا خاص کر د وزیرستان پکتیکا خو سې دغه علاقې چې کیمه لغتي شاعرون دي دا بالکل په ټول پښتونه شمال شوي دي نو کا مکمل او شوله ان شاء الله د وزیرستان چې کیم لغات ای چې دوا کسون په میدونه شو دري او په خپلمن شو لغات سره کو نو په باندې تو سزا خصوصي ریپورت وبره په اخیری شه د خوشحالي دین کې وکاتین کې د برای د کا خوشي ټاپي ولې به د میش ډیره شکریا ادا کی بالکل ټاپي ورته وی د تو چې پرمیاش وکای تو غوښتنه وکړه خامخا به وی خو یواد وی د کیسو ورته وینا کنه لاندې سترګې مې زړه ته ګیله وکړه چې مایان ته یې اوښکې مونږه تیوینه سترګې کلارې کړم کبارې په دا نږدې وطن د نوینه میانه د سترګې کاسې مې وبشول سایې مې نه کړل د جانان کلي ګیرینه په اخري شو د پښتون افغان ولس ته څه پیغامي په مختصر ټکي شي پښتون ولس
الله د خوښو لري ژوندی دی همیشه د پوره د کامیابي ځکه چې د خلک خپرونه یا مینه محبت دا چې څوک جوړوي یا څوک دا بالکل د مو د څانګ بریر دی الله دا ټول حال دغس لري دغس یې کې چې په یوه بل منځ کې ورورولي پیدا کوي ډېر قیمتي ټیم دی ښکلی کسون دي الله دا ژوندي لري خوښول دی لري ډېره مننه خوښول کامیاب ډېره مننه ژوندی اوسئ